ومنځ کې د خشوع په اسبابو کې یو لوی سبب هغه دا دی. ډېر اسباب علماو ذکر کړي چې په منځ کې به خشوع څنګه راځي. یو سبب پکې دا دی چې د منځ ترجمه زده کا او دا کم آیتونه چې لولې ته په منځ کې دا قرآن ترجمه زده کا. نو کته په خپل بیا لولې هم در باندې اثر کوي. کپه قاری او عالم پسې ولاړ او هغه جمع ور کوي او قرآن لولې نو پتا باندې به اثر کوي. تاسو ګورئ دا عرب د قاریان یو د مثالګي ونیسي او په قرآن کې هغه د جهنم بارکه ایتونه راشي، د جنت بارکه د نور احوال د عذابونو حالات یا د مختلف د پیغمبرانو واقعات راشي چې زړه نرمون کی د آخرت او قیامت حالات پکې راشي. نو په دې کې هغه مثالګي ونیسي او د پجړاش لاندې شاته کم خلک ګوري ته کله کله بعض ویډیوګانې ګوري بس هغه هم لګي جاړي ټول مجلس نه جړا وازونه راځي. د دې وجه دی دا انسان کې چې په دې منځ کې خشوع پیدا کیږي د دې لپاره لوی سبب په هغه اسبابو کې چې کوم ذکر دی په قرآن او سنت کې یو دا چې د منځ معنا زده کړه. څنګه چې منځ فرض دی داسې معنا ګوره فرض ده. دا خبره یاده کړه ګوره چې معنا دې د منځ نه وزده او ته منځ کې دا داسې لکه ته چې په نشه کې ولاړې نشهیي سړی چې په نشه کې ولاړې نه پوهېږي زه څه وایم په نشه کې دی او ته د منځ په معنا نه پوهېږي یو شی دی. دا زده کول لازم دي فرض دی. ځکه د فرض زده کول د فرض علم فرض دی. څنګه چې منځ فرض دی داسې معنا هم فرض دی. موږ د دنیا څومره څیزونه زده کړي دي دومره مهارتونه دي پارشي کې زموږ او د منځ په باره کې چې دی موږ دومره بېغوره یو حالانکې دا خو فرض عبادت